طالبانو پر پاکستانی حکومت بدحال جوړ کړی، بریدونه یې تر اسلام آباد ورسېده. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اسلام آباد کې نښتې د پاکستانی پولیسو یو افسر وژل شوی او 2 ټپیان شوي. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې د پولیسو د یو افسر د وژلو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یوه نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې 2 وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره و د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړي. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډله هم په یو بیان کې د دغه پیښې مسؤلیت اخیستی دی. پاکستانی طالبانو له هغې راهیسې چې تیر کال په ډسمبر یې له حکومت سره موقت اوربند پای ته ورسېد، د پاکستان پر پوځ او پولیسو یې حملې زیاتې کړي دي. بلخوا وزیرستان کې د 4 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پر موټر چاودنه شوې ده چې په پایله کې 4 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د یادې پیښې پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې په دې چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي دي. پوځ ویلي چې ټپیان یې روغتون ته لیږدولي خو د یو هغه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه پورې د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو پاکستانی پوځ یې پړه د پاکستانی طالبانو پر تحریک پر اچولې ده. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.